بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ. مخکې مو یاده وکړله چې د افغانستان پر کرکټ بورډ باندې به غږېږو او همداراز پر دې تیرو ستونزو باندې چې مشکلات په څه کې وه چې افغان کرکټ یا هم د افغانستان کرکټ ملي ټیم سر په سر څو ماتې وخوړلې. که څه هم ځینې خبرې وي په سوشل میډیا کې، ځینې ستونزې، ځینې خبرې په میډیا کې پورته ښکته کېدلې، خو بیا هم د خپلو ملي لوبغاړو سره خلک مینه لري او هیڅکله هم هغه وایي غوښه د اډوکي نه جلا کېږي په هغه اسانۍ سره. نن را سره میلمانه دي شفیق همت د کرکټ بورډ ډاکټر دی او همداراز نجیب افغان د کندوز مخکینی استازی دی په کرکټ بورډ کې او امداد شینواری په کندوز کې د البته کرکټ لوبغاړی دی او همداراز عبدالحکیم رحماني د کرکټ شنونکی دی. غواړو چې د دوی سره پر همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. بیا به شمال ته هم ځو، په شمال کې پر کرکټ باندې به هم خبرې کوو. البته په لومړیو کې همت صاحب تاسو راغلاست، سلای مسي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه لومړی تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو کارمندانو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ښه سهار یې پیل کړو. ډېره مننه رحماني صاحب، په خیر راغلاست او سهار مو نیکمرغه. ستاسو دې په خیر. ډېره مننه. همت صاحب، د کرکټ راته ووایاست نه چې سر په سر تقریبا 8-9 لوبې مو وبایللې. تمه وه چې د پاکستان سره مو هغه ټیسټ لوبه کې بریا خپله کړله او تمه وه چې دغه لوبه هم وګټو. ځینې خبرې شته د ځینې پړه پر یوه لوبغاړي باندې اچول کېږي او یا هم پر کپتان باندې یا هم نور باندې. عموما په عموم کې که وګورو موږ ټولې لوبې اکثر ته لوبې وبایللې. دلیل یې په څه کې ګورئ؟ مشکلات په څه کې ګورئ؟ آیا 10 ټیمونه چې دلته راغلي وه قوي ټیمونه وله که زموږ کرکټ شاته تللی دی؟ نظري صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په اصل کې زموږ او ستاسو ملي لوبډله واقعا یوه پیاوړې لوبډله ده. زموږ کله چې موږ انګلستان ته سفر وکړو او هلته زموږ لوبډله ورسېدله، په شروع کې 2 تمریناتي لوبې درلودې چې وارم اپ میچونه ورته ویل کېږي. لومړۍ لوبې البته د پاکستان سره وه چې ډېره ښه او په زړه پورې لوبه ترسره کړه. بالاخره نتیجه دا وه چې هغه لوبه موږ تاسو وګټله. موږ ملي لوبډلې ډېر ښه افرټ وکړو، ډېر ښه زحمت یې ویستو، هغه لوبه یې وګټله. خو هلته موږ ته بعضې ستونزې معلومې شولې چې ستونزه په څه کې ده. خو افغانستان لوبډلې او د هغې مربیانو یا د هغوی روزونکو په هغې باندې او ستونزه باندې کار کوو. بیا دویمه لوبه زموږ د انګلستان سره وه چې هلته هم موږ ته معلومه شوله چې موږ لوبډله د تیز توپ اچوونکو سره د انګلستان په هغه وشتنځایونو باندې څه رقم لوبه کوي او څه رقم ترسره کوي. خو هلته دوی ته معلومات وشو چې تیز توپ اچوونکو سره د افغانستان بیټسمینان یا توپ وهونکي یو څه ستونزه لري. خو بالاخره چې ورلډ کپ شروع شو، ورلډ کپ کې زموږ لومړنۍ لوبه د اسټرالیا سره وه. اسټرالیا سره موږ 209 هدف تقریبا ټاکلی و اسټرالیا ته. خو موږ ته معلومات وشو چې زموږ بیټسمینان یا زموږ توپ وهونکي د تیز توپ اچونې سره او به خاص کر د هماغه انګلستان کنډیشن او شتونځی سره یو څه ستونزه لري. هغه وشتونځایونه چې کوم دي د ایشیا یا د اسیا په پرتله باندې یو څه تیز دي. نو هماغه اصلي لامل خو یې هماغه و چې هغه وشتونځایونو سره زموږ بلدتیا کمه وه. مونږ که درته ووایم په تیرو تقریبا د تیر ورلډ کپ چې مونږ کړی دی، یوه لوبه هم د انګلستان سره کړې، یوه هم د اسټرالیا سره کړې وه او داسې بالاخره یعنې یوه لوبه هم کړې وه. مونږ هلته تمریني لوبې هم درلودلې او همداراز 2-3 لوبې یا 4-5 لوبې وشولې. په همدې سره هم دغه پوه نه شوله چې دغه د دې ګراوند سره یا هم د دې سیستم سره باید نظر صاحب خبره دې په ځای ده. دلته په یوه لوبه او په 2 لوبه باندې نه کېږي چې سمدستي یو سره هغې ته ډېر وخت پکار دی. هغې ته ډېر وخت پکار دی چې ته د هغه ځي د ټیمونو سره مسلسلې لوبې وکړي، سیریزونه وکړي، نو بیا به تا ته معلومات وشي، ته به په هغه پیچونو عادت شي.
چې کله ته عادت شوې د هغې کنډیشن سره او د هغه ځي د پیچونو سره د هغه ځي هغه تیز توپ اچوونکو سره نو بیا به ته استه استه خپل ځان جوړ کړې دې ته چې زه یو ښه هدف کېدم یو مقابل لوبډلې ته بیا خصوصا هلته چې کومې لوبډلې دي تیزې لوبډلې دي نو زمونږ شروع واقعا یو څه شروع کې چې کومې لوبې مونږ ترسره کړلې زموږ ملي لوبډلې د ویشتن ځایونو سره او د کنډیشن سره نه بلدتیا اوس راځم ستا خبرې جواب دلته زما په خبرو کې شته نو شروع کې موږ 4-5 لوبې البته یو څه ستونزمنې وې سریلانکا سم ښه لوبه وکړه سریلانکا اصل ته ایشیا کې موږ لوبې ډېرې کړي دي او د هغې سره موږ په دغه کې بلد یو د هغو د بالینګ معیار او یا د هغو د بالینګ تیزوالی او زموږ د بالینګ تیزوالی یو څه سره برابر وو یعنې د هغې سره موږ ډېره په زړه پورې لوبه وکړله خو قسمتا هغه لوبه موږ وبایلله نتیجه هم لاسته را نه وړه بیا د هغې نه وروسته چې کومې لوبې وې هغه هم یو څه ستونزمنې وې موږ ته او خصوصا دغه لوبډلو سره مثلا نیوزیلینډ او انګلینډ او استرالیا سره ستونزمنې وې د هغوی تیز توپ اچوونکي ډېر زیات د هغو سپیډ چې کومه دی هغه 145 140 کې هغې بالینګ ترسره کوي په هغه ویشتم ځایونو نو د هغې جج کول او دغه مثلا په هغې باندې په هغه بالونو باندې لوبه کول زموږ بیټسمینانو ته یو ستونزمن کار و خو بالاخره استا ستا د هغه وروستنۍ کومې لوبې چې دي هغه ستا سوال جواب دلته حل کېږي یعنې موږ یو څو لوبې مسلسلې وکړلې د هغه ویشتم ځای سره یو څه بلد شولو نو موږ وتوانېدلو چې دغه وروستنۍ لوبې ډېرې ښې لوبې ترسره کړو نو خپله د انګلستان سره زموږ لوبه ښه وه یعنې 240 د هغو په مقابل کې یعنې دا ډېر غټ سکور ولې چې د هغې ډېر تیز توپ اچوونکي درلودل بیا پسې ورپسې زموږ هندوستان سره ډېره ښه لوبه وشوله په موږ 10 رنزو 11 رنزو باندې وبایلله دا هغه څه وو چې مخکې تا وویلې چې موږ یعنې ولې ونه کول چې زموږ لوبډله مخکې ته لاړ شي یا دغه لوبې وګټي نو هلته موږ یو 3-4 میچونه وکړه دا کنډیشن سره یو څه بلد شولو بالاخره موږ وروستنۍ لوبې ټولې ښې لوبې وکړلې واقعا افغان صاحب راته ووایي چې عموما زیاتره کسان پر دې باندې دغه کوي چې په همدې فکر باندې چې په کپټان کې ستونزه ده هغه کس چې دغه ټیم رهبري کوي په هغه کې ستونزه هغه کس چې باید کوم لوبغاړی کوم ځای کې واستوي په همدې کې ستونزه وه چې دغه لوبې مو وبایلې دغه فکر تاسو څنګه ارزوئ فیسبوک کې هم ډېری کسان هم دغه موضوعات ښکته پورته کوي سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته زموږ لوبډله چې کله د ورلډ کپ نه مخکې تلله د هغې نه مخکې موږ د آیرلینډ سره میچونه لرل 15 کسانو کیمپ و کله چې د لوبډلې کپتان تبدیل شو دا راځي سریلانکا کپتان هم تبدیل شو همدغسې نو نږدې وخت کې موږ ټول په یو اتفاق او یو اتحاد وو دا د کرکټ بورډ پرېکړه وه هغې نه پې مخکې 4-5 میاشتې کار کړی و د هغو په خبرو چې موږ دا تصمیم ونیوه او کپتان هم تبدیل کړو صحیح ده لږه یو څه ستونزه به وه کپتان نه و خو هم دومره ستونزه نه وه چې موږ میچونه یا د کپتان د وجې بایللي نه هغې حالات ته د انګلینډ کنډیشنز زموږ لوبغاړي بلد نه یا که موږ څه وخت مخکې هڅه کړې وی د اوسنۍ ادارې رهبریت نه مخکې رهبریت کې یو څه هڅه مخکې کړې وی یو کال یا 10 میاشتې مخکې موږ هلته تللي وی دا کیمپ چې موږ په انډیا کې کوو دا که موږ په آیرلینډ کې انګلینډ کې کړی وی یا په آیرلینډ کې کړی وی موږ ته فایده کوله نو زه دومره وایم چې د کپتان دومره ستونزه نه وه چې موږ میچونه وبایله ځکه چې اصغر ستانکزی زموږ مخکنی کپتان و موږ سره لوبډله کې محمد نبي ساخیل تیر ورلډ کپ کې زموږ کپتان و هغه هم هملته و راشد خان هم و دا نه چې که معشورۍ شاید د 3-4 ټولو ورکړي چې په دې لار به ځو د کپتان مشکلات باندې یوازینی مشکلات دا و چې موږ هلته بلد نه وو د ویشتنځای سره بلد نه وو هغه تیز توپ اچوونکي چې وو زموږ بیټسمینان هغو نه تیز توپ اچوونکو سره بلد نه وو خو اوله کې موږ میچونه داسې یو طرفه ورته ویلی شو چې استرالیا سره موږ کوم میچ کړی یا د ساوت افریقا سره موږ کوم میچ وکړو داسې خاص مقابلې میچ نه و لکه کله چې موږ بلد شو بیا موږ داسې میچونه نه دي کړي چې یو سړی ووایي چې والا افغانستان او یا د انګلستان د انګلینډ د انډیا میچ کې دومره توپیر و 5 منډې موږ نه ګټلی داسې بنګلادیش داسې سریلانکا پاکستان تاسو خپله میچ ولیدو نو زه وایم چې دا به د کپتان یو څه کمی به دومره نه ده واقعا رحماني صاحب د هندوستان انګلیسان او همداسې دغه
د پاکستان سره په کمو تفاوت سره موږ لوبه وبایله. لکه څه هم د هغوی تاریخ ته که وګورو د کرکټ تاریخ ته ډېر جګ دی. او همداراز که دا راته ووایاست چې دغه کم تفاوت څومره ګټه رسولی شي زموږ دغه ټیم ته یا هم دغه زموږ ریکارډ ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو قدر د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. لکه څرنګه چې احمد صاحب ویلي او افغان صاحب ویلي زموږ یوازینی مشکل په بیټینګ لاین کې دی. موږ بالینګ کې هیڅ مشکل نه لرو، اما په بیټینګ لاین کې ډېر زیات مشکل لرو. اول خو زه دا ووایم چې زموږ لوبغاړي که تاسو ټولو ریکارډ وګورئ، یوازینی لوبغاړی چې زموږ رحمتشاه دی چې 33 نه تر 35 پورې دا اورج دی. نو هندوستان هر لوبغاړی د هندوستان هر لوبغاړی له 15 نه بره اورج دی. نو په مجموع کې دا ویلی شو چې افغانستان وروسته له ډېرو لوبو نه چې اخر یعنی 8مه لوبه له هندوستان سره وه، ډېره ښه لوبه یې وکړله. او دا ویلی شو چې دا توپیر موږ ته داسې نه ښکاري مینوالو ته، څوک چې په کرکټ پوهېږي او کرکټ یې لیدلی وي هغوی په همدې فکر باندې چې باید ویې ګټو، او دې ته نه فکر نه دی چې موږ په 2 یا 3 منډو توپیر سره که بایلو هم دومره به هم ستونزمنه نه وي، یعنی هغه موږ ریکارډ ته دومره زیات زیان نشي رسولی. نظري صاحب همدا خبرې ته موږ راځو، ولې چې رښتیا خبره افغانستان دومره ښه لوبه وکړله چې هندوستان هغه ټیم دی چې په ټول ټورنمنټ کې یعنی ورلډ کپ ټورنمنټ کې د تر اوسه پورې ماته نه ده خوړلې. یوازینی ټیم افغانستان چې د مقابل کې ودرېده او دومره ولړزاوه چې حتی دوی د دې فکر کوو چې ماتې مو خوړله. نو په بالینګ کې څه ناڅه مشکلات وو، په بالینګ کې په ریپلیسمنټ کې چې یعنی بال ډېر په غلط ځای کې استعمال شو. له اول خو زه دا وایم چې حمید حسن 2 اورونه وکړل، 8 اوور موږ شارټ شول هلته، او بیا له هغه نه وروسته مثلا شینواری ښه چلېدلی و، کېدی چې دا 29م اور یې ښه کړی وای. د ګلبدین راغی، ګلبدین دا اور لږ داسې په 48م اور یې ډېر خراب اور وکړ چې تقریبا 14 رنزه ترې راغلل. نو د لوبې بایلل هغه ځای نه را شروع شول. نو په اصل کې دا بایله موږ نه ده بایللې، دا لوبه موږ ګټلې ده. په دې هم ګټلې چې هندوستان لوبډله داسې وړوکې لوبډله نه ده، د تېرو 16 لسیزو را په دې خوا ډېرې ښې لوبې کړي دي، په رینکینګ کې ډېر ښه مقام لري. نو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ډېر ښه توانایي سره او په ډېر ښه مورال سره دا لوبه وکړله. خو متاسفانه چې بعضې ستونزې شته، هغه ستونزو باندې کار کېږي او دا په یو ورځ په 2 ورځو کې نه کېږي، دا په راتلونکو لوبو کې کېږي او انشاءالله د راتلونکو لوبو کې به ښې لوبې وکړو انشاءالله. شینواری صاحب دغه څو لوبو ته په کتو سره یعنې تاسو په خپله د کرکټ لوبغاړي یاستئ او کله چې ګورئ هغه ستونزې د لرې نه ښه درته معلومېږي چې څه ستونزه وله. په دې څو لوبو کې موږ داسې کسان به هم درلودله چې ستا په نظر باندې کاش چې د هغوی پر ځای باندې نور کسان وای. موږ اقتصادي لوبغاړی میرویس اشرف لرو، همدې ته ورته نور کسان دي چې په ملي ټیم کې دي او هغوی ته چانس نه ورکړل شوی. ستاسو په اند باندې دغه ټیمونو کې آیا داسې کسان هم وله که چېرته فیسبوکي مبصرینو ته وګورو هغوی وایي چې واسطو ته زیات وخت ورکړل شوی و، د ځینې کسان د واسطو له لارې دلته دې ټیم ته لاره پیدا کړې وي، هم په دې دغو کې اخیستل شوي وله. ستاسو په اند باندې داسې کسان هم وله، یعنې دغه ټیم ته په کتو سره داسې کسان هم وله چې وړتیا یې نه درلوده او په ټیم کې ځای پر ځای شوي وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لار ته وړاندې تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داسې ده دا خو ورلډ کپ ته وړې لوبې نه دي، د ولایت په سطحه یا د لوکل میچونه نه دي، دا نړیوال میچونه دي. په دې کې مونږ کوچونه لرو، د بیټینګ کوچ، د بالینګ کوچ، د فیلډینګ کوچ، دوی ته کیمپونه وو او کیمپونه بعد دا ټول لوبغاړي چې دي 15 دوی خپل منځ کې لوبې کوي او دوی باندې کار کېږي. بیا دوی دا ټول دغه سره غونډېږي او دا خو ورلډ کپ دی، دا خو د واسطو نه ده او ممکن ده په افغانستان کې ممکن د هر شی امکان لري. افغانستان دی چې هر حالت ته یو لاره ګوري. آیا داسې هم یعنې ستاسو په فکر باندې هم داسې فکر درته ولري چې ممکن داسې دغه کس چې ښه وړتیا یې ونه ښودله په دې څو لوبو کې ممکن داسې یو خبره واوسېږي؟ خو داسې ده، یو خو دا فیسبوکي مبصرین دي او یو چې دی نړیوال مبصرین دي. انشاءالله دغه موږ لوبډله ډېره ښه لوبډله وه او ډېره قوي لوبډله، ډېره پیاوړې لوبډله وه او انشاءالله امید لرو چې دې نه بعد به ډېرې ښې لوبې وکړي او موږ ته انشاءالله داسې لوبې کړي که څه میچ یې نه ګټلی خو زړونه یې ګټلي دي. که پاکستان سره میچ و هغوی کې موږ دپاره که میچ ونه ګاټه زړونه یې وګټل، که هندوستان سره لوبې خو یې ډېرې ښې لوبې کړي او انشاءالله استعدادونه شته
استعدادونه نه پټېږي، انشاءالله وخت سره ښکاره کېږي. یعنې موږ په ټیم کې داسې کسان هم لرو چې که په نورو لوبو کې ورته وخت ورکړل شي، یعنې ځوان لوبغاړو ته که وخت ورکړل شي پر هغوی باندې کار وشي څومره به ښه واوسي؟ بالکل شته، لوبغاړي ډېر زیات دي. دا اوس هم لکه موږ په وطن کې مثال د کال 12 میاشتې کرکټ جریان لري، نوي استعدادونه را پیدا کېږي، نوي بالران، نوي بیټسمنان، او انشاءالله استعدادونه ښکاره کېږي. شته ډېر لوبغاړي شته، خو انشاءالله وخت سره هر څه ښه کېږي. لکه څنګه دا نوي لوبغاړي را پیدا شول، لکه راشد خان شو، او داسې دغه سعید شیرزاد دی، فاست بالر دی، ډېر ښه بالر دی. انشاءالله راتلونکي لري، امید لرو. واقعا افغان صاحب وخت کم لرو، په همدې کم وخت کې که راته د شمال د کرکټ په اړه باندې ووایاست چې په شمال کې څه خبرې دي او همداراز هلته څومره کار شوی دی د کرکټ په برخه کې؟ د شمال په هکله به درته زه دومره ووایم چې موږ شمال کې اول خو دغه د شمال خلک د کرکټ څخه په شروع کې ډېر نابلد وو، یعنې 10 کاله 9 کاله مخکې، او اوس انشاءالله په شمال کې موږ ډېر ښه لوبغاړي لرو، ډېر ښه کرکټ لرو. خو یو خبره باید په ډاګ سره وکړو چې موږ ته چې څومره کار کولو هغومره نه دی شوی. که هغه د کرکټ بورډ د ادارې له طرفه یا زموږ د رئیس له طرفه د غوښتنو، ما هم یو 4-5 میاشتې د ادارې سره کار وکړو. زه دا ټوله په خپل رئیس د زون په رئیس یا په مدیر نه اچوم، ځکه چې د کرکټ بورډ د ادارې حال ما ولیدو. د یو عادي شي پسې به موږ 10 ورځې دلته ګرځېدلو، موږ ته به نه اخیستل کېدو نه به راکړل کېدو. اوسنۍ ادارې خبره نه کوم، مخکنۍ اداره درته وایم. نو د شمال کرکټ انشاءالله ښه دی او نور به هم ښه کوو. اوس هغه وخت نه دی چې مخکې څه رقم کېده هغسې به کېږي. آیا که هغوی باندې کار وشي، امکانات ورته ورکړي، داسې کسان شته چې ملي ټیم ته؟ موږ دا فعلا موږ خو د شمال نه دغه فعلا 3 لوبغاړي په ملي ټیم کې لرو چې میرویس اشرف، جاوید احمدي، شرف الدین اشرف. موږ په ځوانو لوبغاړو کې داسې استعدادونه هم لرو چې اوس په 19 کلنو کې دي، شاید 3-5-2 کاله بعد موږ په ملي ټیم کې وینو چې سمی سلارزی، جمشید میرعلی خیل، دغه اوس په 19 کلنو کې دي. موږ ډېر ښه لوبغاړي لرو، خو غوښتنه مو دا ده چې څه رقم په نورو زونونو کې کار کېږي چې باید په امو زون کې هم وشي. موږ په ټول امو زون کې یو لوبغاړی لرو چې هغه لوبو ته آماده دی، یو لوبغاړی لرو، هغې کارونه هم بشپړ نه دي خلاص شوي، چې 50% کارونه اوس هم پاتې دي. واقعا البته همت صاحب په لنډو کې که راته ووایاست چې عموما د کرکټ بورډ کې څومره د تغییراتو غوښتونکي یاستئ، باید تغییرات پکې راشي؟ زیاتره کسان د همدې فکر باندې په همدې فکر باندې چې باید مثبت تغییرات راشي. دا تغییرات مخکې د مشال صاحب په وخت کې هم خلک غوښتونکي، اوس یې بیا غوښتونکي دي. تغییرات راغله د هغې نه وروسته، اوس خلک د څه غوښتونکي دي؟ د افغانستان خلک د افغانستان خلک مخکینی خلک نه دي، او خصوصا هغه کسان چې کرکټ سره نابلد، اوس ټول بلد دي، ټول کرکټ باندې پوهیږي. که د هر ژبې، د هر قوم، د هر سمت کسان دي، ټول کرکټ ته متوجه دي چې زموږ ملي لوبډله، واقعا زموږ ملي لوبډلې زموږ کرکټ ډېر لاسته راوړنې راوړي دي او ډېر لاسته راوړنې لري. نو په اوسنۍ اداره خو بعضې پرېکړې کړي، واقعا ښې پرېکړې کړي او ښه روانه ده، تر اوسه پورې اوسنۍ اداره ښه روانه ده، او موږ هم ورته دا امید لرو چې دا کومې پرېکړې کړي دي. اوس څو ورځې مخکې د انډیمولز سلیکشن کمیټې ته راوستو، دا ډېره په ځای پرېکړه ده. هغه خارجي دی، هغه مثلا څو ورځې مخکې فټنس ټیسټ یې واخیستو، زموږ 2 قوي لوبغاړي په هغې کې پیل شولو، خو ده راواخیسته ټیم سره یې ونه لېږل، ټیم سره ټیم بنګلادیش ته روانو. نو دا د هغه ښه والی دی. خدای دې وکړي چې داسې خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي، نو انشاءالله العزیز چې راتلونکی به د افغانستان د کرکټ ډېر ښه وي. واقعا او د غړي چې نوي ټاکل شوي دي، لکه مشال صاحب او دغسې نور کسان چې ټاکل شوي وي، دغه به څومره رول ولري په همدې باندې؟ نو بورډ ممبر چې کوم دی، هغه یو مشوره دهنده دي، هغوی باید یو کرکټ بورډ رئیس ته او یا کرکټ بورډ ادارې ته یو مشوره ورکړي. نو زه خوښ یم چې دوی مثلا امرخیل صاحب دی او پایکان صاحب دی او صافی صاحب دی، همداسې مشال صاحب دی، مشال صاحب مخکې ادارې رئیس و،
دوی به یو څه تجارب ترلاسه کړي وي نو خدای دې وکړي چې دوی هم ښې مشورې ورکړي کرکټ بورډ ته او دغه اداره لا پسې پیاوړې کړي او قوي کړي او تر څو زموږ او ستاسو د ادارې مشکل هم حل شي او د کرکټ مشکل هم حل شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او شینواری صاحب په اخره کې هغه کسان چې په فیسبوکونو کې بد رد وایي په ملي لوبډلې پسې هغوی ته څه ویل غواړئ؟ همدا کرکټ ته چې مونږ افغانانو ته خوشحالي راکړې او مونږ افغانان په نړۍ ته د کرکټ په نامه ورپېژندلي دي او سولې په نامه او هیله لرو چې مونږ ته هر وخت خوشحالي راکړي، مونږ په خوله یې مسکا راوستی او اتلانو سې بد ردونه وي هغوی هغوی د رویه دغه ډېر کمزوری کوي، باید هغوی مونږ تشویق کړو. هغوی خپله هڅه وکړله هېڅوک نه غواړي چې هغوی د لوبه وبایلي او خپل مورال لاسه ورکړي. مونږ باید هغوی تشویق کړو او مونږ ډاډګیرنه ورکړو چې هغوی آینده کې نورې لوبې وګټي نورې وګټي. هر وخت یې مونږ ته لاسته راوړنې راوړي، مونږ ته په مونږ شونډې مسکا راوستی او انشاءالله امید یې لرو زمونږ اتلان دي په هر حالت کې به ترې ملاتړ کوو انشاءالله. ډېره زیاته مننه تاسو نه چې راغلی زموږ خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. هیله ده چې هغه پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې د کرکټ بورډ په اړه باندې ول هغه به ختمې شوي وي. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاک الله سپارو. ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.